سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ دوستانو. په نوم یا ناف کې د شاتو څڅول یو ډېره زړه د چینایي درملنې تګلاره ده. د سعودي عربستان یو مشهور معالج ډاکټر ماهر صدم وایي چې د 15 ناروغیو په درملنه کې اغیزمن او معجزانه رول لوبولی دی. تاسو په یوټیوب د تلویزیون په پرده د هغه څرګندونې اوریدلی شئ. زیاتره مراجعین ورته ټلیفونونه کوي چې هغوی دا نسخه کارولې ده، هم په خپله روغ رمټ شوي او هم یې په کور کلي چم گاوند کې چې چاته ورښودلې ده هغوی د الله تعالی په فضل سره په لږ وخت کې روغ رمټ شوي دي. یوه میرمن د ټلیفون په کرښه ورته وایي چې 25 ناروغانو ته یې په خپل کلي کې دا نسخه ورښودلې او ورسره صحت یاب شوي دي. ډاکټر ماهر صدم وایي چې که یو څوک په پابندۍ سره هره شپه تر 2 میاشتو پورې دا نسخه وکاروي، کومه ناروغي چې لري هغه به ختمه شي. که وکولی شي د سحر لخوا یې هم وکاروي، نورې به یې هم اغیزې ډېرې شي. د لویانو لپاره د کارولو طریقه دا ده چې په 250 ګرامه د بیرې په اصلي شاتو کې 2 وړې چمچې د زنجبیل یعنې وچ ادرک چې سون هم ورته وایي دغه پاوډر واچوئ او هر ماسخوتن له ویده کېدو مخکې یو څاڅکی په ناف کې وڅڅوئ. د دې لپاره چې کالي مو ورباندې ککړ نه شي، برسیره ورباندې سریخ لرونکي توکي یا کاغذ ولګوئ. د ماشومانو لپاره یوازې د بیرې شات په ناف کې وڅڅوئ او سون مه ورسره ګډوئ. هغه شیرخواره ماشومان چې د خېټې د پړسوب، بدهضمۍ او د ستونو شکایت لري او مور او پلار یې د شپې لخوا په ژړا او چیغو بېخوبه او ناکراره کړي وي، د شاتو له څڅولو سره یې تکلیف ختمیږي او خوب به یې ډېر ارام وي. په تېره بیا د سورت فاتحه ورباندې وځلې وویلی شي او ورباندې چوپ کړل شي، بیا هم دم او هم دوا شوه. هغه ناروغۍ چې په ناف کې د شاتو څڅولو سره یې مخنیوي کیږي ځینې یې په دې ډول دي: اول زوړ او پخوانی سرخوږی، دوهم د سترګو خوږ، دریم د سترګو داخلي التهاب او ناروغي، څلورم د سټ او اوږو دردونه، پنځم سالنډۍ، د زړه او سینې تکلیف او خوږ، شپږم د نرۍ ملا دردونه، اووم د معدې او تریخي دردونه، اتم د کولمو او قولنج دردونه، نهم زوړ قبض یا دستونه، لسم د وینې د فشار لوړوالی او ټیټوالی، یولسم د زنګونونو، سترګیو او ګونډو دردونه. دوستانو د دې نسخې لګښت کم او ګټې زیاتې دي. کیدای شي د کارولو په پیل کې په خېټه کې ګډوډ یا عکس العمل پیدا کړي، د مثال په توګه درد او یا اسهال چې دا یې د اغیزې مثبت پیل دی، خو دا په اولو ورځو کې وي. وروسته بیا د دې فایدې ډېرې دي. دوستانو دا د فقیرانو، غریبانو، مساکینو، تنګلاسو نسخه ده. د الله تعالی د رضا لپاره یې خپلو ملګرو سره زموږ د چینل نه شیر کړئ. کیدای شي یو وړوکی د خیر کار مو د ابدي نیکمرغۍ او نجات سبب شي. له همدغسې نورې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګونګرو نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. مننه.